مولوي صاحب محترم، د مالدارۍ په برخه کې مو د لوګر مالدارانو ته کوم او څومره سهولتونه رامنځته کړي دي؟ که په دې تړاو خپل معلومات په لنډ ډول له موږ سره شریک کړي. د لوګر د مالدارانو لپاره لله الحمد زموږ د اداره چې کومه ده هغه ډېره متوجه ده مالداري بخش کې. د هغو لپاره موږ د مالدارانو لپاره خوراکي توزیع کړي دي. په تېر وخت کې تاسو ته دا معلومه ده چې په تېر وخت کې د یو مهلک مرض د حیواناتو هغه په 100 دغه په اکثره وجوهي کې مالونه خلک مالداران تاوان ورسوي، مالونه تلف شو دغه. نو بیا دغه لپاره موږ تقریبا د مؤسساتو په همکاري باندې د مالو خوراکه توزیع کړې ده. هغه مرته رسولې ده ټولو ته چې 3000 ټنه په مختلفو ولسوالیو کې رسېدلې ده. او همدغه رقم موږ مالدارانو ته د واکسین سهولت برابر کړی ده. نو هغه څه مخکې په بعض ولسوالیو کې تطبیق شوی دی تیار، او څه روان دی په حال هم په بعض ولسوالیو کې. خو په ټول ولایت د لوګر ولایت په سطح باندې به د او موسسې په همکاري موږ 70,000 ډوزه واکسینونه هغه مالدارانو ته رسوو تر راتلونکي 2-3 میاشتو پورې. دا به تکمیل کېږي، خلکو ته به رسېږي. ټول 70,000 ډوزه کېږي چې انشاءالله د لوګر ولایت ډېره برخه به په دې باندې مستفید شي، د مالدارانو دېرش مستفید شي. ډېره مننه محترم مولوي صاحب. دا چې د وروستیو کې د دولتي ځمکو غصب ډېر په تېر نظام کې، نو له نیکه مرغه د امیرالمؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ یوه کمیټه جوړه شوې، او په دې کمیټه کې زموږ د معلوماتو په اساس باندې 11 ادارې 11 ارګانه داخل دي، او لوګر کې د کمیټې مشري تاسو په غاړه ده. محترم رئیس صاحب، که راته ووایاست چې لوګر کې مو تر اوسه پورې څومره دولتي ځمکه له غصب خلاصه کړې ده؟ لوګر ولایت کې رښتیا هم په نسبت نورو ولایتو ته چې واخلو دا بحران شته. په ټول افغانستان کې مځکې تېر جمهوریت په وخت کې یا د هغه څخه مخکې غصب شوي دي، املاکي دولتي املاک، همدارنګه بیت المال دا ډېر هی په مایل شوی ده. خو اسلامي امارت لله الحمد دې ته مکمله توجه کړې ده، په دې ته حق اولت ورکړی ده. په لوګر ولایت کې هم دا پروسه لله الحمد ښه روانه ده، او په دې پروسه کې تر دې اوسه پورې موږ تقریبا 53,000 جریبه مځکه تثبیت کړې ده، او 100,000 څه باندې 100,000 جریبه مځکه تحت البرسي ده چې موږ له خلکو سره په جریان کې له دوی کوم اسناد راغوښتي دي. په اونۍ کې 2 وارې موږ دوی سره مجالس لرو، له خلکو سره د کمیټې مجالس وي، نو دا تحت البرسي ده. او ټول غصب چې شوی ده تقریبا 2.5 لک روپۍ شکه اوړي، 2.5 لک جریبه شکه اوړي چې خلکو غصب کړی ده او غصب شوي دي. نو نورو ساحو ته هم دا پروسه انشاءالله وسیع کېږي، به ورته رسېږي به. نو په الحال لپاره دغومره کار باندې شوی ده، ولله الحمد کار ښه روان ده. ډېره مننه رئیس صاحب. د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو برخه کې څومره قاطعیت موجود ده؟ د غصب شویو ځمکو په ارتباط باندې لله الحمد ډېر قاطعیت موجود ده. حتی له تخنیکي هیئت ونیسه تر کمیسیون او تر امیرالمؤمنین پورې په دغو ټولو کټګوریو کې لله الحمد قاطعیت دومره جدي موجود ده چې له ټولو موضوعات کې دا اهمه او اوله ده. له موږ څخه تقریبا په جمعه کې راپور غوښتل کېږي، اخواته په میاس کې بیا راپور غوښتل کېږي څومره مځکه بررسي شوې، څومره تثبیت شوې ده، څومره تحت البررسي ده. هغه راپور په ربع کې امیرالمؤمنین ته ځي. یعنې په هر وخت کې له موږ سره د وزارت لخوا د عمومي کمیسیون چې جوړ ده په رابطه کې وي. په جمعه کې له موږ نه دې پوښتنه کوي څومره کار کړی، څومره شوي دي، او موږ هم په هره اونۍ کې چې 2 مجلس لرو، که 3 مجلس لرو، هغو ته راپور ورکوو. نو دا د قاطعیت علامه ده، او د قاطعیت علامه وجه هم دا ده د امیرالمؤمنین یو لوی شفقت خپل ولس ده. ځکه لکه څنګه چې د موږ او د تاسې د سرزمین لپاره شریعت یو مهم ضرورت او مهم شی و چې د موږ په مځکه اسلامي شریعت نافذ شي. او همدغه رقم د اسلامي امیر بیا وظیفه هم دا ده چې خپل ولس له معصیت څخه را وګرځوي، خپل ولس ته ترحم او شفقت لاندې راوړي. ترحم د شفقت اوس داسې پیښه ده چې اکثره خلکو غصب کړی ده، نو هغه په معصیت کې واقع دي، په یو نوع ګناه کې واقع دي، یا عمدي یا غیر عمدي. څوک عمدن دي هغه محدود کسان چې غوډیر غصب کړي، خو ډېر ولس موږ غیر عمدي په یو نوع ځان ته یوه لاره جوړه کړې وي د جواز، هغه په واقع کې شاید جواز ونه لري، خو غیر عمدي وي. دوی دا اراده نه وي چې موږ د په معصیت کې واقع شو، خو بیا هم پکې واقع غیر عمدي. نو د دې په خاطر دا یو لوی پروسه ده چې اسلامي اماره شروع کړې چې خلک له دغه معصیت تشکو او یو حلال روزي پیدا کولو ته راوګرځوي. محترم مولوي صاحب، تاسو خپل خبرو کې یادوري وکړه چې د دې ځمکو غصب چې ده اکثره هیوادوالو یعنې غیر قصدي توګه باندې دوی په دې پروسه کې راښکېل شوي، ځان ته یو
طریقه برابره کړې او د ځمکې ته یو ډول قوالم جوړه کړې ده. نو اکثر په هغو باندې کورونه جوړ کړي دي. په داسې حال کې دا ځمکه باید له دوی نه راوګرځول شي او د بیت المال ملکیت ته ورکول شي. نو کسانو ته چې خورا اقتصادي ستونزې لري او په دغو ځمکو باندې کورونه جوړ کړي، تاسو باید د اصولو مخې د هغوی کورونه ړنګ کړئ. نو هغو خلکو ته چې دا کورونه ړنګېږي او ځمکه ترې راګرځول کېږي، مقابل کې تاسو څه په نظر کې لرئ چې ورې کوي یا له خلکو سره د کورو د ړنګېدلو مرسته کوم بل څه په نظر کې نیول شوي؟ لله الحمد دغه کومه مقرره چې امیرالمؤمنین جوړه کړې ده دا ډېره جامع مقرره ده. په دې کې د هر چا یعنی په هر ماده د دې مقررې کې که ولوستل سي تاسې وګورئ او د موږ ولس وګوري، د ولس خیر کې نغښتی ده. هېڅکله به اسلامي امارت انشاءالله داسې نه کوي چې خپل ولس دومره کلک راګیر کړي چې هغه خدای نخواسته تکلیف سي او زحمت کې واقع سي، نه، بلکې دې مادې همدغه جز که داسې پېښه شي چې مثلا یو چا په یو ځمکه باندې کور جوړ کړی ده، مصارف یې کړي، تاوان یې کړی ده، د هغه سره به څه کېږي؟ د هغه لپاره ډېر سهولت او اسانه بحث پې باندې شوی ده په مقرره کې. خلقو ته د توصیه وشي، د هغو اسناد دې وکتل سي، د هغو مصارف دې حتی وکتل سي. په دې ځمکه څومره مصرف دې سړي کړی، کور یې جوړ کړی، پوخ ده او خام ده. موږ په دې پروسه کې تیار عملا واقع یو، بررسي کوو د بعضې پوخ کور ده او خام کور ده. پوخ کور د څومره مصرف یې کړی، خام کور د څومره مصرف باندې شوی، نو دا به کتل کېږي ټول. نو احتمال دې ولري چې د خلقو ته مصارف ډېري، د ځمکې د قیمت مصارف ډېري، دا ځمکه دوی ته په یوه نوع او په یو ادنا قیمت باندې ورکول شي او دا قیمت هم داسې ورته مقرر کړی شي چې وخت ورته ورکول شي. مثلا 2 کاله او 3 کاله دا بانک ته په وخت تحویلوه چې په تا باندې هم بوج را نه سي، تکلیف نه سي او د بیت المال شی هم ضایع نه سي. نو په هر ماده کې ډیر خیر دی خلکو. انشاءالله د موږ ولس هېڅکله دا سوچ نه کوي چې د موږ سره به په دې کې زیاتی کېږي. او په الحاله موږ کلکه رانیولې، ځکه موږ کلکه رانیولې چې خلق له موږ سره همکاري کمزورې ده، اسناد نه راوړي. دوی په دې ویریږي چې دا به څنګه شي، ځکه ډېر خلک داسې دي چې هغه درېیم لاس څلورم لاس خرڅ شوي دي، تاوان یې کړی، یا هغه اصلي غاصب ډېر مځکې خرڅې کړي، هغه دا دې ته نه برابرېږي چې اوس څنګه له ماشکه دا مځکه ګرځول کېږي، ځکه تاوان یې ډېر وي یا ډېر غصبونه کړي، ډېر د جرم لاندې راځي. خو موږ وایو چې نه، اصلي غاصب یې هم نه ډارېږي. هغه لپاره هم د خلاصون لاره شته، اسلامي امارت ته مقرر کړي. هغه چا چې 2 لاس او 3 لاس یې اخیستي دي، هغو لپاره خو انشاءالله ډېر سهولت ده پکې. نو زموږ ولس دا غوښتنه د موږ دا ده چې دوی په دې پروسې سره ښه همکاري وکړي چې دا پروسه زر خلاصه شي او دوی ته هغه مځکې هم حلالې شي او دوی هم په خپل کارو، په خپل مځکه، په خپل کور کې مطمئن اوسي.